زه ورته سوال پرې راوړئ چې نظر ښکته ساتلو کې دا هم راځي. او الله دا نصیحت کړی دی قرآن کې لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. علیکم. غواړي چې ستا په ژوند کې سکون او آرام راشي او ته وایې چې یو د سکون او د خوشحالۍ ژوند تیر کما نو د خپل د ټیم نه یو 7-8 منټ دی قیمتي بیان لور کوي نو ستاسو زندگی به ښه شي. راځئ دا بیان د شیخ صاحب محترم اورو. او دې ته په عربي کې وایي غض البصر، نظر کوز ساتل. لکه دلته الله وایي کنه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، دې ته غض البصر. او دا غض البصر غض په عربي کې په لغت کې معنی کف منع ته وایي، یو شی منع کول، یعنی نظر بندول، نظر راټینګول. بیا د دې نه مخکې چې تفصیل یې ته بیان کوم دا خبره یاده کړه. کله چې موږ ته وویلی شي که نه چې د نظر کوز ساته نو زموږ ذهن صرف یوې خبرې ته ځي چې نظر د څه نه کوز ساته؟ د زنانو نه کوز ساته. بس زموږ ذهن ته صرف یوه خبره راځي چې الله وایي نظر دې کته ساته. نو کته ساته څه مطلب دی؟ وایي پردو زنانو ته مه ګوره. دا پکې دننه راځي. ګوره یاده که دا خبره نظر کوز ساتل دا په درې قسمه وي. نظر ښکته ساتل دې کې دننه درې خبرې راځي. اولنۍ نظر ښکته ساته د خلکو د عورتونو نه. په دې کې دننه د پردۍ زنانه، هلکان او د دې ماحول چې څه دي هغه پکې دننه راغلي. دې کې نظر کوز ساته. کمې زنانه چې خپلوانو کې دي او د هغوی مخ ته د کتو اجازت شتي یا لاسونه شو، خپې شوې، د بعض زنانې چې لکه خور شوه، ترور شوه، هم د ده قضي اجازت دی، د دې نه اخوا نظر کته ساته. دا ټولې خبرې دې کې دننه راغلي. دویم قسم نظر کته ساته د خلکو د کورونو نه. او ځکه امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب د مدارج السالکین اولنی جلد کې هغه دا خبره کړې ده، وی هغه حرام نظر چې دی هغه دی چې ته د خلکو عورتونو ته وګورې. وی حرام نظر هغه دی چې ته پې د خلکو عورتونو ته وګورې. نو بیا وی وهیه قسمان، او عورت وی په دوه قسمې. دا ډېره ناشنا فایده ذکر کړې ده. عورة وراء الثياب، یو هغه عورت دی چې د کپړو نه پناه دی. خو موږ ته ښکاره دی، معلوم دی که زموږ ذهن ته هم دغه راځي چې نظر کته ساتل یعنې دغې ته مه ګوره. بدن چې کوم ځای پردی عورت دی تا ته د کتو اجازت نشتی، د دې نه نظر کته ساته. دویم هغه وایي وعورة وراء الابواب، او یو هغه عورتونه او عزتونه دي چې د دروازو نه اخوا دي، هغوی ته به هم نه ګوري. دروازې نه اخوا دا هم عورتونه او عزتونه دي. زما کور، ستا کور، د هغه کور، د فلاني کور دروازې چې رابندې شي، خو دننه زما او ستا عزت دی. دننه عورتونه دي. عورت هر هغه شی چې د هغې خیال ساتلی کېږي. دننه عورتونه دي، دننه عزتونه دي. دې دلته به هم نظر کوز ساتي. او دریم نظر ښکته ساتل، په دې کې یو درېمه دا خبر راځي چې د خلکو په لاسونو کې چې کومه دنیا ده هغې ته مه ګوره، هغې نه نظر کته ساته. زه ورته سوال پرې راوړئ چې نظر ښکته ساتلو کې دا هم راځي. او الله دا نصیحت کړی دی قرآن کې لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. مه ګوره هغه نعمتونو ته چې الله وایي چې ما دوی له ورکړي دي، هغې ته مه ګوره.
دا نظر چې د خپل خلکو سره چې څه دي دې نه چې کته ساتي ژوند به په مزو سره تېر کړي او که د خلکو سره څه دي هغې ته دې کتو دنیا خبره زه کوم دین کې خو به ګوري چې مقابله وکړي مخکې لاړ شي ځکه چې دلته الله وایي ما متعنا به ازواجا منهم بل ځکه الله وایي زهرة الحیات الدنیا دنیا د ښایست یادوي الله لکه اوس تا سره ښایسته ګاډی دی او زه تا ته ګورم یاره د سره پلانې ګاډی دی او د سره درې چته کور دی او د هغه 5 بنګلي دی او د هغه شپږ دی او د هغه 10,000 ریاله تنخواه دی او د هغه 15,000 ریاله تنخواه دی خپل ژوند به ټول تباه کړ نو ښه دا ده چې نظر ښکته ساته او څه چې د سره دي په هغې راضي شه او شکر یې ادا کوه ته به د باچایي ژوند تېر کړې دا موږ خراب کړي دي دې پردو نعمتونو ته کتلی دي دې خراب کړي که چېرته د چا یو نعمت دې ولیدو نو یا الله ښه وله ورکه او یا الله برکت ورته پکې واچوه او یا الله مال یې هم راکړه که ته غواړې و یا الله مال یې هم راکړه د الله نه غواړه خو د مؤمن دا شان نه دی چې دی د خلکو دنیا ته پسخېږي مؤمن دین ته پسخېږي او ورب الکعبه قسم درته خورم د الله په کور کې چې کله د خلکو دنیا ته نه پسخېدې که نه نو په ارام او سکون ژوند به تېرې بلکل په دې د سره غوږ مه ګروه چې د دې سره دا دنیا ده او د هغه سره دا دنیا ده کوئ ده که موږ له به الله راکړي زموږ په نصیب کې چې څه راغی کي او که د هغه سره دنیا ډېره شوه او ما سره دنیا کمه شوه دا په دې کې خو فرق نه راولي چې د هغه نه به الله راضي او زما نه به نه راضي که چېرته دا فرق راتلی بیا خبره د سوچ وه بیا خبره د غم وه په دې کې خو فرق نه راځي که کیدای شي الله د مالدار نه ډېر راضي او کیدای شي الله د غریب نه ډېر راضي ها دیندارۍ کې دا خبره شته یو سړی چې دیندار دی او ډېر دیندار دی او زه کم دیندار یم نو بیا دا یې رشتي چې الله د هغه نه راضي دی کیدای شي زما نه ناراض که نه خو موږ دغې ته سوچ نه کوو د دویمې ته د اولنۍ ته بس به کوو چېره ګورئ چېره چې ده به څه کار د الله خوښ شوی چې دومره دنیا یې وله ورکړې ده دا مطلب دی او دا حسابونه او که چېرته غریب وي توبه الله وایي چې ګوره په کومه ګناه کې رانیولی نو دا خو رزق ته تقسیم کړی دی الله غریب لازم نه دی چې دی په ګناه کې رانیوی شوی ده او مالداره لازم نه دی چې الله ترې راضي دی الله دې زموږ نه راضي شي دا مې د فایده ذکر کړه چې نظر کته ساتل دي کې دنه درې خبرې راځي خدو ډیر قیمتي او ناشنا بیان چې تاسو واورېدلو ان شاء الله د سو مصروفیاتو په وجه باندې زما ویډیوز چې کوم هغه اتلس ورځې نو هغه سم مسله کریټ شوی و د هغې د وجې نه ان شاء الله زه به کوشش کوم نن نه بعد به تاسو ته روزانه په خپل ټیم باندې هماغه شان ویډیوز ملاویږي السلام علیکم ورحمت الله